شما جور صحتمند و در لباس عافیت باشید. با خود داریم که از قهرمانان زیبایی اندام کسی که نه تنها برای خانواده‌اش بلکه به تمام ملت تاجیک افتخار کسب نمود و برای نخستین بار مستر پاکستان در رشته ورزشی زیبایی اندام از تاجیکان خط کویته بلوچستان افتخار آفرید. این افتخار آفریدی را نخستین برای خودش و بعداً برای ملت تاجیک و فامیل محترمش تبریک و تبریک از می‌نماییم. و سوالات داریم از محترم عبدالرؤوف عرف فهیم تاجیک. جناب استاد فهیم، نخستین سوال ما از شما این گونه آگاه که شروع می‌کنیم که شما از چه زمانی در همین رشته زیبایی اندام در رشته جیم میگن یا بادی بیلدینگی که میگن به زبان پاکستان از چه وقت فعالیت ها داریم، از چه وقت شما تمرینات داریم و چی وقت زمان گرفت که شما مثلا به نتیجه مستر بلوچستان پاکستان رسیدید؟ سلام ادب عرض می‌کنم به تمام ملت تاجیکای جهان، خصوصا ملت غیور تاجیکای پاکستان صوبه بلوچستان که اول تا آخر هم شیانم هم استاد بود، استاد هست و مفخر افتخار میکنم به ملت خود، به قوم خود. ما در 1998 در فیلد زیبایی اندام زبان اصطلاحی قومی پاکستان بادی بیلدینگ تنساز ما در فیلد آمدم. الحمدلله از 2001 ما در رشته مسابقه دادم 2002 تا ما ولایتی صوبایی تایتل خود 2008 ما در سر رساندم مستر بلوچستان. بعد از اون ما خواستم که پروفشنال پیش برم امروی مدربین کلان استادای کلان ببینم، استادای جهانی ببینم از کشور پاکستان. الحمدلله در اون مقام خودم رسیدم. چیزی که من میخواستم کسب کردم برای خود، این کسب فقط برای خود من نیست. من میخواهم که ملت تمام تاجیکای پاکستان او بیرون از پاکستان، خارج از افغانستان، تاجیکستان، تمام جهان تاجیکا به این رشته توجه بدن، بهترین رشته زیبایی اندام تا در صحتمندیشان، فامیلشان، قومشان و علاقه‌شان فایده میرسه. بعدا من 15 سال زیر برنامه مسابقه‌ای نبودم. بعد از 2008 بس یکدم تشویق تاجیکای پاکستان، تاجیک ملی اتحاد پاکستان زیر تشویق از اینا تشویقم کرد و پس مدیریت خود گرفتم. انشالله که 2024 تایتل مستر پاکستان، قهرمانی پاکستان را کسب کردم برای خود و برای ملت خود. انشالله من از کل ملت تاجیک پاکستان از بیرون از پاکستان خواهشمند هستم که توجه و فیلد خود بدن، چه هر ورزش باشه، رشته ورزشی، ورزش بوکس باشه، زیبایی اندام باشه، فوتبال باشه، کرکت باشه، تا برای ملت خود یک نام کسب کنه. این به تاریخ ثبت میشه، نام میمانه، این نام 50 سال بعد یاد میشه و مانده از مردم هم این نام اسم مانده. چرا که پروفشنال بادی بیلدر جهان آرنولد امروز به نام از مسابقات المپیایی جور میشه، جهانی جور میشه، اسمش هست. همین فیلد ما رو پیش میبرد. ما خواهش دارم از کل تاجیکای جهان تا در رشته ورزشی خود با اولادای خود با بچهای خود تا از نشه و منشیات و از راههای برایی خلاص شود تا توجهشان به صحتش باشه، به فامیلشان باشه، به زندگی خودش باشه تا در مقام برسن. تشکر، سلامت باشین. ولی این بود سوالاتی از قهرمان مستر پاکستان استاد عبدالرؤوف عرف فهیم تاجیک. سوالات بعدی را آغاز می‌نماییم از جناب سردار صاحب که سردار صاحب در رشته‌ای که یک جوان ما مثلا برای ملت، برای قوم افتخار آفرید و لقب مستر پاکستان را کسب نمود، چی پیام‌هایی دارند برای این قهرمانی که امروز در کنار ما هستند و قهرمانایی که پشت پرده یا قهرمانانی که فعالیت‌های گوناگون در رشته‌های مختلف از جمله کرکت و فوتبال و کراته و یا گوناگون ورزش‌هایی که اصلا فعالیت‌های دارند، چی پیامی دارند سردار صاحب، چی پیام مثبت دارند به اون ورزشکاران؟ برای جناب سردار صاحب. السلام علیکم و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ټولو سوال زه فهیم تاجیک ته مبارکباد ورکوم او د دوی والد صاحب محترم ته مبارکباد ورکوم او ټوله تاجیک قوم ته مبارکباد ورکوم.
دا اعزاز اور دا ټایټل د پورا تاجک قوم لپاره یو فخر دی پورا جهان لپاره. هغه بعد بیا دا دی چې دا فهیم خان څپیزر هم د شل کال څخه ډېر مهنت کړی دی او دا مقام ته چې دی رسېدلی دی دا ټول خپل په مهنت رسېدلی دی. دې سره نه پاکستان حکومت سره مدد کړی دی، نه بلوچستان ګورنمنټ کړی دی، نه کویټه، دا ټول خپل په سر باندې دا سړی په غریبي کې، په مهنت کې، په هر طرف خپل ځان یې دا ځای ته ورسول. دا ټوله 100% د خپل مهنت دی او نن چې دا مقام ته ورسېدی ته بغیر د مهنت څخه او خپل د هغې بل چا بس راغلی نشته. بل دا دی چې نور تاجکان ته هم زه هغه مشوره ورکوم یا هغه کوم چې دوی دې په دا سپورټس فیلډ کې راسي. یو زمانې کې کویټه بلوچستان کې ډېر باډي بلډینګ ته شوق و، فوټبال ته شوق و. اوس چې زه وینم ډېر وخت څخه دا باډي بلډینګ شوق ډېر کم شوی دی. بلوچستان کې اول ډېر لوی باډي بلډرانو ټایټلان یې راوستي، لالا جبار، دین محمد براوي، ایس پي صاحب، نو داسې و. ډېر وخت بعد د بلوچستان دا چیمپئن ټایټل اخیستی. عموما پنجاب کې او دا کراچي کې او دا نور ځایو کې، لاهور کې د شوق ډېر دی او دا دوی د چې صوبایي حکومتونه دي هغه ډېر هیلپ ورسره کوي. دغه بلوچستان حکومت هیلپ ورسره نشته. نو اخري زما دا پیغام دی چې یو خو دا خوشحالي خبره ده او زموږ د قوم دپاره ډېر لوی یو فخر دی، یو اعزاز دی، زموږ د صوبې دپاره اعزاز دی، زموږ د کویټه ښار دپاره ډېر لوی اعزاز دی. نو ځوانان ته دغه تاکید کوم چې دوی دې دا سپورټس ته راسي، لکه باډي بلډینګ دی، کراټې دی، فوټبال دی، کرکټ دی، هر سپورټس فیلډ کې دې راسي. اور فهیم ته یو بار بیا زه مبارکباد ورکوم. تشکر، سلامت باشین. انشالله الرحمن و برنامه‌های بعدی ما خدمت شما حاضر میشیم. تشکری خاص می‌کنیم از